څوک فوټبال کوي ټول فوټبال کوي ماشاءالله او زما ټیم کې څوک غواړي پاتې فوټبال کوي ماشاءالله ماشاءالله ګورئ 2 3 السلام علیکم ورحمت الله دوستانو من خو مسابقه شروع ده راغلی یاستو پغمان ته دغه قصر سره شاید تاسو ټول بلدي که کوم مرونه هلته راغلي ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی هر چا چې دلته په دغه کې برخه اخیستې د دې په جوړولو کې د دې په ترتیب کې البته دا د امان الله خان د وختو دی نو اوس موږ دلته د قمر بنسټ ملګري هم راغلي دي ورسره دغه ماشومان چې ویني دا د یقین خصوصي ښوونځی شاګردان دي ورسره د دې استادان هم راغلي دي فقط د یو تفریح لپاره په خاطر مو راوستي دي چون غوښتل مو د تفریح وکړي موږ یې ووینو دوی سره ځینې تجربې هغه هم شریکې کړو نو الحمدلله زموږ خصوصي میلمه محمد شیرازي ورور هم دلته دی د اسلامي کوسس نه دی امریکا کې اوسي او دلته راغلی دی د حالات ګوري ماشاءالله ډېر کومکونه هم کړي دي الله دې ته هم خیر و برکت ورکړي تاسو که چیرته غواړئ خپل دغه بچي مو په یقین ښوونځی کې داخل کړئ مطمئن یم یو کال وروسته یې دی نتیجه وګورئ چې ستاسو بچي څنګه روزل کېږي دې ته په هره برخه کې موږ روزنه ورکوو هغه که اسلامیات دي ساینس دی ټکنالوژي ورسره همدارنګه ژبې هغه شی چې نن سبا ورته اړتیا ده هغې ته به انشاءالله دا درس ورکول کېږي همداسې ده تاسو ته کوم کوم درسونه درکول کېږي مکتب کې مونږ تاسو پښتو دري ساینس انګلیسي انګلیش او قرآن مجید بل څه شی قرآن کریم الحمدلله استعدادونه شته او استعدادونه به روزل کېږي دا به انشاءالله د ملت بچي وي دا به انشاءالله د امت بچي وي دا به انشاءالله داسې فارغو چې آینده کې د دې مملکت سرنوشت سازه وي د دې مملکت واګې په لاس کې انشاءالله همداسې ده که نه کوشش خو به کوئ که نه ډېره مننه نور هغه ماشومان وګورئ موږ به خپل لوبې ته ادامه ورکوو خدای په امان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين صدق الله العظيم رحیم ترانه سرزمین بیا شیانه گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه با غم شانه به شانه گشتم عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من بی تو نمک ندارد شیر و ترانه ای من سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند و بی دوای سرزمین من ماه و ستاره من راه و دوباره من در همه جان همیشه بی تو گذاره من سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند و بی دوای سرزمین من گنجی تو را بوده از بر و از رفت
سرزمین من، خسته خسته از جفای سرزمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، دردمند و بی دوای سرزمین من. تاسو غواړئ لوبه وکړئ که ترانې ووایي لوبه ته ډېر راغلی لیواله دي لوبه وکړو صحیح ده که نه دې ساتیري وکړو بس راځئ بسم الله جزاک الله خیره څوک فوټبال کوي ټول فوټبال کوي ماشاءالله او زما ټیم کې څوک غواړي پاتې فوټبال کوي ماشاءالله ماشاءالله ګورئ ستاسو ټیم ټول خالي شو والا یو دوه درې ها بیرته پاس کوه دی خوا واچه واچه ها آفرین بس پرې ته چا سره یې ته چا سره یې واله که دغه شی یو بل شو بل نه کې آفرین پاس که دی خو پاس که ها دی خو هلک چا سره یې ته راسیمو یک گل مورد ما صفر هستیم اونا یک هستن توجه ماست که خدا گار نکنن دوجه اونا رو ریکارد کن برو اونا ریکارد که چی میکنن خب من که بیگ از اونا نه کوم بازی کوي گیرکان څه شي گیرکان ګیرکان ځه ګیرکان وکړه چې وګورو خاصيش خاصيش لازم تبال مزكوت هذا اوه دا خو منی یو صبر پروان کې ادا دا وټه باندې وټه نه خو مې نه حسابېږي ښه دوه درې السلام علیکم ورحمت الله دوستانو ماشومان خو مو کتل لوبې وکړې کلیپونه به یې وي اوس دی ناست دی خپله ډوډۍ خوري ډوډۍ نه به وروسته انشاءالله بیا به خپلې لوبې کوي تر څو چې دی ستړي شوي نه وي چې ستړي شو هغې نه وروسته بیا موټر ورته ورخیږو چې تر څو خپلو کورونو ته لاړ شي ماشومانو ستړي خو ناست دی ښه ډوډۍ مو څنګه ده مزېداره ده که نه ښه څوک خو پریز پکې نشته که څوک پریز یې ګوته پورته کړي چې یخني ورته راوړو نشته څوک ښه تاسو کې روژه څوک دی څوک روژه دی یو هم روژه نشته پکې ښه سمه ده نو الحمدلله دوستانو ښه با استعداده ماشومان دي دې کې ځینې راغلي نه دي البته دا ماشومان چې موږ راولو چکر ته یا دی تفریح لپاره راولو د دوی د کورنۍ اجازه ورسره لازمي وي ځینې داسې ماشومان شته چې کورنۍ اجازه نه ورکوي نو مشکل نشته موږ خوشحالېږو څومره چې د خپل د فامیل یا د ماشومانو خیال وساتل شي همداسې ښه وي خو نو که چېرته تاسو هم غواړئ په داسې سالم محیط کې مو بچي روزنه ترلاسه کړي یقین ښوونځی انتخاب کړي جلال آباد قندهار پروان کابل اوس لپاره آینده لپاره انشاءالله
نور ولایتونه هم په نظر کې دي یقین سره اوسئ روښانه راتلونکی به وي السلام علیکم شالام جان سیب دوزی که میالی در پشتش بالا پیش آمد ماشاءالله انشالله نان خوردن و عالی یک تحفه در نظر گرفته شده جاکارتا صاحب کروشتکار دیجی آمدن او رو بهش تسلیم میکنیم و باز انشالله میتونن طرف خانه خودشان برن و شالام جان همچنین طرف خانه خودش بره انشالله او رو تعقیب کنیم ماشاءالله جسم ما نرکه ماشاءالله است طول جزء نگه زنده که دیخواه دم مخلا ماشاءالله ماشاءالله تو سویم سرم کیه؟ سویم سرم کیه؟ شبگه من با سنبا انشاءالله دیزن دیگه باز جو سنبا باز بخیر گفتم شما خودشان میفهمه